نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد. فعن ميمون بن مهران قال كان أبو بكر إذا ورد عليه خصم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم، وإن لم يجد في كتاب الله نظر هل كانت من النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة فإن علمها قضى بها، وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين فقال فهل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء فربما قام إليه الرهط فقالوا نعم قضى فيه بكذا وكذا ويأخذ بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على الأمر قضى به، وأن عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك. رواه الدارمي في مسنده والبيهقي في شعاب الإيمان. قدرمن عزتمنو د سلفو او د صحابو او د نبی کریم علیه الصلاة والسلام اول دواړه خلیفګان ابو بکر صدیق رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه په خپل دور کې په خپل پادشاهي او خلافت اول خدای اولو طریقې مسلمانانو ته یې ده چې تواضع او خاکساري، چې په کومه خبر نه پوهېږي نو د مسلمانانو او د علماو نه پوښتنه کوي. دویم دا طریقې امت ته کېښودله چې فیصلې په خپل مزاج باندې نه کوي، بلکې هغه اول په قرآن کریم باندې که هغې کې نه وي بیا په حدیثو باندې، او که حدیثو کې نه وي ښکاره نو بیا د مشرانو د قومونو سره او د علماو سره به یې مشوره کوله، نو هغې نه پس به چې د هغوی په کمې خبرې باندې اتفاق راغی نو بیا به دوی فیصله په هغې مسله کې کوله. دغه طریقه ده استبداد استقلال په خپله رایه باندې فیصلې کول دا غلط دي، د سلفو او د خلفای راشدینو د هغه نه خلاف کار دی او په تکبر او په لویۍ باندې بنا دی او د امت پکې خیر نشته او د شریعت د اصولو خلاف دی. باید دغه طریقه خپله کړلی شي. ویو ابوبکر چې کله به راغلو ده ته هغه خلک چې هغه په یوه مسله کې به مختلف وو، که هره مسله به وه، که د پټي وه، که تجارت به وه، که د قتل به وه، که هره مسله به چې مختلف وه، ابوبکر صاحب ته به راغلل د فیصلې لپاره. نو ابوبکر صاحب به وکتل د الله په کتاب کې، وکه منده به کړه دا مسله په هغې د الله په کتاب کې په قرآن مجید کې، نو فیصله به یې وکړه په همغې د الله په کتاب د دوی تر منځ، او که منده به یې نه کړه د الله په کتاب کې ښکاره او صراحتا، نو بیا به یې کتل ابوبکر صدیق چې آیا شته د نبي علیه صلات وسلام نه په دې مسله کې څه حدیث، څه طریقه، څه عمل پکې شته؟ نو فإن علمها که چې تپوه به شولو په دغه سنت د نبي علیه السلام، په دې حدیث د نبي علیه السلام، په دې طریقو د نبي علیه السلام به پوه شو د دې مسئلې، نو قضا بها په هغې به فیصله وکړه. او که بیا به پوه نه شو چې حدیثو کې هم نشته نو وګوتلو به به پوښتنه کوله د مسلمانانو نه، مسلمانانو ته به وي چې ما ته دغسې مسله راغلې، تاسو سره څه داسې حدیث په دې باره کې شته؟ نو بیا به یوه ډله به ورته پاڅېده، هغوی به وایي چې او شته، نو بیا ابوبکر صدیق صاحب به د دغې ډلې په حدیث باندې به عمل وکړي، او که چېرته د دغې ډلې د مسلمانانو سره به هم حدیث پیدا نه شو نو بیا به یې وغوښتل رؤوس المسلمین، مشران د مسلمانانو، مشران د قومونو به یې وغوښتل،
وعلماؤهم دغه عالمان به وغوښتل فاستشارهم دغوی نه به مشوره واخیسته په هغې مساله کې نو کله به چې اتفاق راغلو د رایې د دوی د نظر د دوی په یو کار چې دا د دغسې وشي نو ابوبکر صدیق صاحب د دغې د مشرانو د قومونو او د علماو په مشوره باندې به فیصله وکړه او عمر فاروق هم په خپل دور خلافت همدغسې کار کوو نو دا هغه لویه طریقه ده چې موږ او تاسو لپاره ابوبکر صدیق صاحب عمر فاروق صاحب ایښودلې ده چې اول به فیصله د یوې مسالې قرآن مجید باندې کېږي او که هغې کې بیا فهم رانغی ښکاره پکې نه ښکاره نه معلومېده نو بیا د پیغمبر علیه السلام په سنتو په طریقو په حدیثو او که هغې کې فهم رانغی ښکاره پکې نه وه موجوده بیا به یې د مسلمانانو نه پوښتنه کوله چې ستاسو سره په دې باره کې څه حدیث شته بیا به که هغوی سره هم نه و نو بیا به څه وغوښتل د مسلمانانو د قومونو مشران او د مسلمانانو علما به یې وغوښتل د هغوی سره به په هغې مسله کې مشوره وکړله نو چې د هغوی مشوره به ورغلله په یوه خبره نو د همغې موافق به ابوبکر صدیق صاحب فیصله وکړله په هغې مسله کې نو الله تعالی دې موږ تاسو ته په دغې سنت او طریقه باندې عمل راکړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته